نن در باندې نیوزیلند ګورم بهار اول سر کې چې روانېږم زه به د صوفیا استانبول نه مننه وکړم. تاسو په خپله د ما د ویښتو هغه نتیجه کتلی شئ. ګورئ زما دې ځینې ویښته لاړ و داسې تلي وو ویښتان داسې تلي وو او دا ویښتان مې هم لاړ او دا هم. خو بس صوفیا استانبول ته لاړم ترکیې ته او د خپلو ویښتو علاج مې وکړې او الحمدلله دا د 5 میاشتې پوره شوې او ټول ویښتان مې بېرته راوخته. یعنې دا زما خپل ویښتان دي، دا شاته نه لرې کوي ویښتان او دلته یې لګوي. راځئ اوس در باندې نیوزیلند ګورم. مننه صوفیا استانبول. دغه روټ ماته د تورخم او د ننګرهار هغه ښکلې لاره رایاده کړله. هغه ونې پارک ته په رسېدلو سره اول مې سترګې په خپلو افغانانو باندې ولګېدلې. دوهم د روش پروګرام ترسره کولو. بیا د دو هغه سلاته زما ډېره زیاته خوښه شوله. زه چې هر چېرته افغانان ګورم ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم او دو هم ډېر زیات خوشحاله شول. بیا هم ټولو ته سلامونه. الله دې وکړي روغ او جوړ یې. شکور عزیزی صاحب زما پکچر څو کاله په پروفایل لګولې؟ 9 کاله. او دا پکچر ما دغه 9 کالو کې لیدلی هم نه و. په هغه ورځ ما ته ویل چې دا کله پکچر ویستی بیا ما نه و لیدلی او ما ته پکچر نه راکولو. خو الحمدلله فیسبوک مې فیسبوک کې نوم سرچ کړی هغه راغی. کباب بدن کې زه څنګه هغه بدن دا خو ما ډاونلوډ کړی که نه هر څه به کوي که وکړه که نه فرق نه کوي. مننه دریک یو پیغام در تمام وطن‌دارا سلام بگیم که یکی از مشارکت‌های سپورت کرکت یعنی برادر ما رو پیدا کردیم که از 9 سال پیشتر پروفایلش پیش در پروفایل من هست عکس. کرکټ خو ګورې خامخا خوند درکړي که نه؟ ولې نه هر سپورت ماته خوند درکوي. مخکې خو هم که اوس ښه شو؟ نه مخکې خو ښه وې زمان مې اوس نور هم تازه شو. نور هم دا ولې خوش ساړی که د دې سایډ نه بیا ما سره مشر لالا ناست دی، مریجان لالا زما مشر ورور. لالا څنګه چل دی؟ ښه یم الحمدلله. ته څنګه یې؟ والله شکر دی الحمدلله. ګورې خرچه در باندې په تا باندې هم کوم بیا یې مې د خرچه در باندې ما هم در باندې ډېرې خرچې کړي دي که نه؟